ما نوم جمال دی او د کامران کلي سره مې تعلق دی او تحصیلي تختبای. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ دا دلته اصل کې زمیندار ډیر دي دلته. زمونږ مین مسلې دا دي چې دلته په ټماټر کې موږ ته پیشکۍ لګي جي او هغه پیشکۍ د لاسه موږ نه نیم په نیمه فصل خرابېږي جي. نو د هغې نه پس دلته زمونږ جمړه پارم نه ملګرو ویزټ وکړو. زمونږ چې دلته کوم بابوګان دي هغوی ویل چې یاره د دې پیشکۍ د مخنیوي دپاره تاسو موږ سره کارډونه راځي او هغه کارډونه تاسو استعمال کوئ. نو هغه کارډونه چې جي موږ د فصل د نیمې نه سیوا زمونږ دغه شی و د هغې نه پس چې موږ دا کارډونه استعمال کړل تقریبا څه میاشت نیمه وشوه د هغې نه مخکې. د هغې نه پس بیا زمونږ په ټماټرو کې د پیشکۍ مقدار بیخي کم شو. کم مطلب دا چې ختم شو. چې په دې کارډ کې یو داسې یو دغه دی چې هغه پاسي د دې کارډ نه او د پیشکۍ دا انډې چې بلبلکۍ دا انډې نه دي چې دې نه پیشکۍ جوړېږي نو دا ختمې کي. نو د پیشکۍ مقدار د هغې سره ختم شو. نو د هغې سره زمونږ پیداوار کې ډېر غیر فرق رالی جي. په یو ایکړ باندې چې به موږ حساب وکړو د لاک 1.5 لاک روپو به موږ خالص سپری کوله. هغه سپری اوس 2 لکو 3 لکو ته رسېدلې ده. بل په کارډ باندې خو چې موږ یوه کمه وره سپری کوو د هغې عمره خرچه په کارډ باندې نه راځي. بل اصل کې خبره پکې د ارګینک او د ان ارګینک راله. نو اصل وجه دا ده چې دلته را ټماټر موږ په دې پټي کې مراوالو مخکې به موږ چې دا خوړل نو موږ به پیرېدو ځکه چې دې کې داسې مسالې دي چې د هغې 72 ګنټې 48 ګنټې د هغې زهر داسې دي چې لکه هغه به لاس هم هغې له نه وروړي. نو خو باقاعده خو د هغې خوړل خو ډېر نقصاني دي. نو په بله اصل پیدا دي کې موږ ته دا وشوه چې لکه دې کې دغه مسالې هم نشته د زهرو. که ته په پټي کې خورې او که ته کور ته ډایرکټ پیسې استعمالوې نو لکه دا غټه پیدا موږ ته په دې کې دا راله. ټرایوګراما سی دی ټرایوګراما یو کسان دوست چینجی دی. دا چینجی زموږ په پټو کې زموږ نقصاندې چینجی یعنی زموږ دشمن کیړه چې کوم دی دا ختموي د هغې خلاف کار کوي جي. مونږ په لیبارټرۍ کې چې کوم کارډ جوړ کړو په هغې باندې مونږ د ټرایوګراما انډې ولګو. دغه کارډ بیا مونږ زمیندار ته ورکړو. زمیندار لاړ شي هغه په خپل پټو کې ولګوي. په خپل پټو کې چې هغه څنګه ولګوي هغې نه هیچ انګوشي هغه پرې ترې راوځي او هغه په پټي کې خواره شي او کوم ځای کې چې د نقصاندې چینجو انډې دي په هغې باندې د پاسه کیني خپلې انډې پکې واچي. په دې وجه باندې نقصاندې چینجي مکمل ختم شي. دغې خاتمه وشي زمونږ کسان دوست چینجی زمونږ په پټو کې زیات شي. د 2023 په شروع کې چې کوم دی دا لیب اسټیبلش شو. نو 2023 کې خو مونږ صرف په ټرایل بیس باندې کار وکړو جي او په 2023 کې مونږ صرف 270 ایکړ ایریا کور کړه. په دې ایریا کې زمونږ سره ټماټر فصل، په دې کې زمونږ سره ټوبیکو کراپ چې کوم دی، په دې کې زمونږ سره شوګر کین کراپ، په دې کې زمونږ سره میس کراپ، په دې کې زموږ سره رایس چاول چې کوم دی هغه دې فصلونو کې مونږ کار وکړو. بیا په 2023 کې مونږ صرف 270 ایریا کور کړه 800 ایکړ په 2024 کې. بیا په 2025 کې مونږ 1157 ایکړ ایریا کور کړه. ان شاء الله 2026 کې مونږ ځان ته چې کوم دی ټارګټ 2000 ایکړ کې خو دی چې مونږ به 2000 ایکړ نه وینو چې 1500 ایکړ ایریا خو مونږ کور کړو. زمیندار به داسې وه چې پمپ به په اوږه باندې راچولې او په هفته کې به 2 پیرې سپری کوله. ډېر ګران کار و. لیبر چارجز پیو دوايانې ډېرې زیاتې ګرانې وي. مخکې به د هغې تقریبا چې په 1 ایکړ ایریا باندې لاک 1.5 لاک 2 لاک روپو پورې خرچه راتلله. اوس د زمیندار په 1 ایکړ ایریا باندې 2000 نه ولې 3000 روپو پورې خرچه راځي. کومه خرچه چې په لکونو کې وه موږ زرونو ته راوسته. د 3 لاک خرچه په 3000 ته راله جي. دومره خو دا لو کاسټ والا سیز دی جي. د دې نه علاوه ماحول دوست دی. زهر په پټو کې نه سپری کېږي. دا فایده وشوله. د دې نه علاوه جي موږ ته ارګینک فوډ میلاو شو. د زهرو نه پاک خوراک د معاشرې ته راغی جي.